درنو مینوالو سلامونه می قبول کړئ. مشهور خواجه سرا ګل چاحت په دې روژه کې یو داسې کار کړی دی چې ډېر پښتانه یې ځان ته غوسه کړي دي او ډېرو ورته ردې بدې ویلي دي. دغه کار یې څه کړی دی ویډیو کې را سره تر اخره پاتې شئ چې د ټول معلومات نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل قرار کلک یې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او سره د ټلې نشان هم ووهئ. مشهور خواجه سرا ګل چاحت چې تاسو بیا ډېر ښه پیژنئ چې په ټیک ټاک او په ویب سایټو باندې خپلې ویډیوګانې شیر کوي او دغه ویډیوګانو کې ډېره غلطې لهجه استعمالوي. ملګرو یو داسې ویډیو یې چې اوس وایرل شوې ده په دغه ویډیو کې هم داسې خرابه لهجه استعمال کړې ده چې په دغه ویډیو کې یې ویلي دي چې څوک زما سره دغه غلط کار کول غواړي نو زما ځای ته راشي. خپل ریټ یې په دغه ویډیو کې هم ښودلی دی. ملګرو په دغه ویډیو کې یې دا هم ویلي دي چې زما سره دغه کار څوک کول غواړي نو زما ځای ته راشي. په دغه ویډیو ورته پښتنو ډېرې زیاتې کنځلې کړي دي او ډېر ردې بدې ورته ویلي دي. ملګرو په دغه ویډیو کې خپل ځای هم ښودلی دی او ټولو له چیلنج ورکړی دی چې څوک ما سره دغه کار کولی شي نو زما ځای ته راشي. ملګرو داسې بې غیرته هم شته چې د پښتنو نوم هم شرموي او په دې مبارکه میاشت کې خپل حرکتونه هم نه پرېږدي او دغه بې شرمۍ او غلط حرکتونه پکې کوي. ملګرو تاسو د ګل چاحت د دغه ویډیو باره کې څه رایې لرئ خپله رایې را سره په کمنټس کې شریکه کړئ او د نورو داسې معلوماتو دپاره د سره زموږ قرار کلک چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.